السلام علیکم ګران خو ملګرو زه یم ریحان له ټیکنیکل ریحان چینل څخه ملګرو یو ځل بیا له یوې خوندور ویډیو سره چې څنګه کولی شو خپل وایس میسیج یا خپل وایس غږ په خپل موبایل کې چینج کړو او خلکو ته یې ولیږو چې دوی ته پته ونه لګیږي چې دغه وایس میسیج چا راته وکړو او دغه غږ دی چا دی. او بله مهمه خبره دا ده چې که چیرې تاسو انګلیسي د لیکلي په ډول نشي یلی او انګلیسي حروف پکې ولیکه تا ته ټوله لکه استاد چې درته وایي دلته سټپ بای سټپ ټوله انګلیسي هم درته تدریس کوي. ډېر ښکلی اف دی وایس چینجر دی ملګرو. که هغه اف له تاسو سره نه میلاویږي نو ملګرو تاسو یې نشئ پیدا کولی ما ته په کمنټ کې ووایئ. په کمنټ کې زه درته دغه لینک درلیږم. نو ملګرو دغه وایس غږ به تاسو څنګه بدلوئ یا خپله انګلیسي به تاسو ورسره څنګه سټپ بای سټپ زده کوئ نو ملګرو هغې لپاره یو خوندور اف دی ملګرو. که هغه اف تاسو اوسه پورې نه وي لیدلی یعنې نو پیدا کېدو کمنټ کې راته ویلی شئ. ملګرو راځو پر ویډیو پیل کوو. مخکې له دې چې پر ویډیو پیل وکړو زما یوټیوب مې که نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره سبسکرایب کړئ ویډیو ته درسره لایک ورکړئ. نو ملګرو دغه یو اف دی وایس چینجر په نوم دی. تاسو ملګرو سیمپل راشئ پر همدغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې ور باندې کلیک وکړو موږ ته به یوه صفحه راخلاصه کړي. اول درته وایم چې تاسو به انګلیسي ورسره څنګه کوئ یعنې خپله انګلیسي به ورسره څنګه بشپړوئ. تاسو انګلیسي نشئ ویلی نشئ نو دې لپاره به تاسو راشئ دغه ځای به راخلاص کړئ. کله مې چې دغه ځای راخلاص کړو ملګرو نو دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې ور باندې کلیک وکړو ملګرو سمپل دا ځای کې تاسو ته لانګویج ښیي لانګویج ورته ولیکه وایس غږ په یو کې او دو کې وایس هم ورته بدلولی شي. دغه ځای کې هغه انګلیسي ولیکه چې ته نشي ویلی لکه زه اوس ورته لیکم های ګورئ ورته دا ځای باندې کلیک وکړئ ټوله انګلیسي درته ویلی شي. ټوله انګلیسي ریکارډ کولی شي ټول لیکنه ویلی شي او ریکارډ کولی شي. سیو بټن باندې کلیک وکړئ یو چاته ولیږه په انګلیسي کې به تا وایس میسیج ورته کړی وي ملګرو. دا یو هم ډېر خوندور سیټینګ دی ملګرو. لیکنه دلته وکړه او ویلی نشي وایس یې که او غږ یې ولیږه یو چاته. نو بل ملګرو دا ځای کې تاسو کتلی شئ زه پر همدغه ځای باندې کلیک کوم یعنې دخلته وایس داخلته وایس میسیج تاسو بدلولی شئ. ګوره ورته یعنې د روباټ حالت ته څنګه بدلولی شئ. دا روباټ باغنې کلیک وکړئ او دلته دغه بټن باندې بیا کلیک وکړئ او لاندې راشئ او ملګرو ډېر ښایسته ډیزاینونه کې کړي او دا ځکه بوای حالت او ملګرو همدغه مې درته وښودل یعنې که دلته تاسو دا ځای باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته خو چې زه وایس میسیج شروع کړم بیا ما دا وایس یا ریکارډ بندیږي نو ملګرو دا ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ خپل غږ به ثبت کړئ. وایس میسیج تاته په مسنجر واتساپ کې تاسو لیږئ هغه وایس میسیج به دلته وکړئ تاسو ته اتوماتیک ډول بیا همدا ډول صفحه راخلاصیږي. ګورئ دا ډول صفحه درته راخلاصیږي. زه دې څخه یو وزم لکه څنګه چې ما وایس چینج کولو هغه خلته صفحه درته راخلاصیږي. په خلته صفحه کې تاسو ګرل یعنې جنۍ ته یې اړولی شئ ماشوم ته د روباټ خلته اواز ته یې اړولی شئ تاسو بیا سیو کولی شئ لنډه طریقه باندې. لکه ملګرو دلته که ما ګرل ورته واړولو دغه یو ته ګورئ ورته دلته تاسو سیټینګ ورته سیښولی شئ او دلته زه دې ځای ته واړوم یعنې ګرل اواز ته یې واړوم دا ځای کې تاسو سیټینګ ورته برابرولی شئ. ګورئ ورته نو ملګرو دا ډول وایس میسیج ورته چینج کولی شئ. اوپن اډیو باندې کلیک وکړئ دغه به سیف شي او خلکو ته یې څرنګه کولی شئ واتساپ مسنجر کې اتوماتیک ډول لیږلی شي. او خوندور سیټینګ پر همدغه انګلیسي سیټینګ تاسو لیکنه وکړئ په انګلیسي کې وایس تاسو نشئ یلی وایس یې هم بیا چاته لیږلی شئ. او بل یې داسې کې تاسو ریکارډ وکړئ خپل وایس ریکارډ کړئ سیو یې کړئ او کسانو ته یې شیر کولی شئ. شیر بټن هم درکوي کسانو ته یې شیر کولی شئ واتساپ مسنجر باندې. دا دوه خوندور سیټینګونه پکې کې ملګرو دغه تاسو حتما درسره دغه تعقیب کړئ او که نور ملګرو ته غواړئ نو شیر بټن باندې درسره کلیک وکړئ همدغه ویډیو نور ملګرو ته درسره ولیږئ چې هغه ورڅخه ګټه واخلي. نو ملګرو ډېره خوندور اف دی تاسو له دې څخه حتما ګټه واخلئ. که لینک درته نه میلاویږي نو کمنټ کې راته ویلی شئ. مننه.